حدیث راوړی دی عروه دا خبره کړې ده چې حج علینا عبد الله بن عمرو رضی الله عنهم. عروه وایي چې عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما موږ ځان سره بوتلو حج له تللي بیا فسمعته يقول هغه دا خبره وکړه ما ترې واورېده چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا. اے خلکو وی ما د پیغمبر نه دا اورېدلي دي هغه وایي چې الله به دا علم داسې نه اخلي د خلکو نه چې د خلکو له ورکړی ده یکدم به یې دوی د سینو نه راکاږي نه ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. علماء به دې ختم کړي نو د علماو په سینو کې خو علم پروت دی جو علم به داسې ختم شي. فيبقى ناس جهال جاهلان خلق به پاتې شي ټول ښه یستفتون د هغوی نه به تپوسونه کېږي فیفتون هغوی به فتوې ورکوي برأیهم په خپل رایې باندې فیضلون ویضلون نور به هم ګمراه کوي او په خپله به هم ګمراهوي. دا ډېر ناشنا روایت دی. مقصد خو د امام بخاري دا دی ګوره وي جاهلان به پاتې شي فتوې به ورکوي په څه په خپله رایې. امام بخاري وایي دا رایې په شریعت کې نه چلېږي چې فتوا ورکوې د قرآن او حدیث د دلایلو په دلایلو مزینه فتوا به ورکوې چې هغې سره ته بیان کړي چې الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي صحیح ده فتوې ورکوه خو رایې ستا څه ده. او ځکه د تقلید په تعریف کې څه ویلی کېږي چې د چا په رای پسې روانېده په داسې رای پسې چې په هغې باندې دلیل نه وي دې د تقلید وایي. ښه اوس یو عالم تا ته مسله بیان کړي او د قرآن او حدیث نه به دلیل وښیي او ته پرې عمل کړي دې تقلید وایي نه دې د اتباع وایي. ته په اصل کې روان په څه پسې په اصل کې ته روان په دلیل پسې د مولوي صاحب په رای پسې نه یې او دا رای خو نه ده. په شریعت کې رای استعمالول بغیر د دلیله دا مضموم کار دی چې ته خپله رای استعمالوې بل ملا به خپله رای استعمال بل خپله نه. شریعت دلایلو په رڼا کې یو خبره کوي هغه به جدا مسله ده. د حدیث کې ګوره دا فایده ده چې قیامت ته به نږدې الله سبحانه وتعالی دا علما څه کړي دا علما به ختم کړي. نو تنبیه د ټولو دپاره چې د خپلو علماو نه فایده واخلئ د هغوی د مجالسو نه د هغوی د دې ژوند نه او د هغوی د دې علم نه فایده واخلئ مخکې له دې نه چې دوی ختم شي. او دویمه د علم اوچتول دا نه دي چې الله به د علم د سینو نه اوچت کړي. د علم اوچتول د علماو اوچتول ځکه چې د علماو په سینو کې علم دی نو چې علما ختم شو نو علم څه شو ختم شو. حال به بیا دی شي چې ټول به جاهلان پاتې شي. پرون چې ما کتاب الفتن کې د فتنو تذکیره کوله نو دې خبرې له ما ډېر زور ورکړی که تاسو ته یاد وي چې هر سړی ملا دی هر سړی مولا دی هغه دا حال دی. جاهلان به پاتې شي یستفتونه فتوې به ترې غوښتی کېږي فیفتونه نو هغو به ډایرکټ فتوا ورکړي. لا اعلم د چا په ژبه شتي چې ما د پته نشتي مولوي صاحب به لا اعلم وایي زه یم دا چې ږیره پرېښودي او په تبلیغ کې ګرځېدلی یو دوه درې ګشتې کړي او یا دې زموږ سره چې په درسونو کې دوه درې درسونو کې ناست مړې که خو لا اعلم نه وایي دې هم ځان ته څه وایي. حالانکې د صحابه کرامو په منځ کې به دا ټکي عام و لا اعلم ما ته پته نشته اوس خبره ختمه شوه ځکه علماوي دا نیم علم دی. او ما په خپله د شیخ ابن باز رحمه الله چې دا یوازې د سعودي عرب مفتي نه و دا عالمي مفتي و د ټولو دنیا مفتي و د هغه فتاوا ما سره پرته ده او په برنامج نور علی الدرب کې د هغه نه کوم سوالونه شوي ټول راجمع کړی شوي دي د هغې مجموعه ما سره پرته ده. وخت په وخت یې زه ګورم
نو داسې ځایونه پکې ډېر راغلي دي چې شیخ په جواب کې وایي الله اعلم، ما ته پته نشته. د هغه غر په شان انسان وایي ما ته پته نشته. او دا جاهلان چې کله پاتې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دوی نه تپوس او جواب درغی، د دوی نه تپوس او جواب درغی. هغه جاهل امپړ چې د مدرسې په شان لري تللی هغه دا ټکی نشي ویلی ما ته پته نشته. نو مولا او قاري به یې څه ووایي چې ما ته پته نشته. په دې ټکي ځان عادت کوي، ما ته پته نشته. اسانه خبره او صحیح خبره ده، نو ما ته پته نشته. او د دې سره به ستا عزت کمیږي نه، عزت به دې ښه ډېر شي. او هغه داسې چې بیا به عوام دا وایي وایي ده ګوره کومه مسله چې ورته نه وه معلومه ښه صفی وایي چې ما ته پته نشته، مطلب دا دی چې کومه بیانوي نو د هغې ورته بیا پته ده، هغه یقیني ده. او ځکه بعضو سلفو دا خبره هم کړې ده، وایي کوم سړی چې د هرې مسلې جواب ورکوي فهو مجنون، دا لیونی دی. ځکه چې د هرې مسلې جواب د چا سره دا نشته، د هرې مسلې جواب چا سره هېڅ چا سره نشته. نو چې څوک داسې لګیا وي د ماشین په شان د هرې مسلې جواب ورکوي نو دا څه دی؟ دا لیونی دی. وایي داسې وخت به شي چې جاهلان به پاتې شي. پرون مې کتو په پښتو هغه چینل چې دی په هغې یو پروګرام و، نو هغه مقطع چې جوړ کړی و، کلیپ چې جوړ کړی و یو کس، نو ما ته یې راولېږه وایي ته د دا مسلې واوره دی دا صحیح وایي که غلط وایي. نو د هغه نه څه تپوس شوی د رجوع په باره کې مولوي صاحب پته یې نوم یې څه دی ما ته پته نشته، څه نه یې ورته کې دی ما ول پیر ولیدو. نو هغه وایي چې قصدن عمدن چې د چا نه روژه پاتې شي، قصدن عمدن، نو په ده باندې کفاره ده یا به غلام ازادوي، که غلام ازادول نه وي نو بیا به 2 میاشتې روژې پرله پسې به نیسي. او که دغه نه وي بیماري کمزوری نو بیا به 80 مسکینانو له 2 ټیمه خوراک ورکوي. اصل خو د دې مسله بنیادي کمزوري ده، د سره به دلیل نشته. هغه کس ته تپوس چې ټیوالوژي تاسو دې کې څه وایي؟ او کتابونو دا مسله راوړې ده چې په داسې سړي باندې چې قصدن عمدن روژه وخوري ده باندې دا د کفاره د کتابونو بیا دا هم ویلې ده چې د 80 مسکینانو د خوراک 2 ټیمه دی. زه دومره زیات خفه شوم، الله ګواه ده په دې خبره باندې دومره خفه شوم، دومره دا طبیعت مې څه خراب شو چې دې ټي وي چینل ته دې ته به په زرګاو په لکاو خلک ناستې د ده پروګرام ګوري او دې دا فتوې ورکوي، د کوم ځای نه ورکوي ده ته په خپله هم پته نشته. تا سره څه دلیل دی اول چې قصدن عمدن سړی روژه پرېږدي؟ تا سره څه دلیل دی چې دا کفاره ده؟ یوه. نو دویمه بیا دا دې پکې د کوم ځای راویستی چې 80 مسکینانو له خوراک 100 ټیمه 2 ټیمه دې پکې د کوم ځای نه ولګوي؟ او بیا داسې لګیا دی او هغه ټي وي والا ځان هغه د څه نه خبر دی، هغه د ده نه تپوس کوي خپل پروګرام چلوي او دی جدي سي ویل ټیکه پکې د انګلیش ووایي او دا وایي چونکې داسې دی او پلانې داسې او پلانې داسې. زه حیران شوم ښه چې دا ټي وي باندې راغلی دی دا ګورې عام مولا نه وي، ګورې څه خیال دی ټي وي ته چې راوتلی دی نو دی پکې څه دی دغه خاص دانه ده، د خاص دانې دا حال دی چې د عامو به څه حالي درته دا مسله نه ده معلومه ده. الله بنده ته په ټي وي باندې ناستې ده، ټول مسلمانانو ته څه سختي جوړې، څه د ځان نه فتوې ورکوې. دا وګوره که نه دې حدیث ته ګورئ او دې حال ته ګورئ. فیبقى ناس جهال یستفتون فیفتون، فتوه خو به لازم ورکوې، خو فیفتون برأیهم، خپل رای به ورکوي، دلیل ملیل نشتی. فیضلون ویضلون، نور هم ګمراه کړو په خپل هم ګمراه دي.